اوس د دې نه بعد به الله رب العزت څلور قسمه خلک په دې روانو ایتونو کې ذکر کوي. څلور قسمه خلک، دوه ډلې د کافرانو، دوه ډلې د کافرانو، یوه ډله د منافقانو او یوه ډله د مؤمنانو. څلور قسمه خلک به ذکر کړي. قیامت خو به راځي، خو د دې قیامت دپاره د خلکو چې کومه نظریه ده او تیاری دی او سوچ دی او فکر دی، نو هغه دا دي. نو دا دوه ډلې د کافرانو، دوه قسمه کافران او منافقان، دا خو اصل کې به ټول په یو ډله کې راځي، لکه چې دا ټول یو حال دی، کفر یې کړی دی، خو به دوی کې تفصیل دی. لکه کافرانو کې دوه ډلې ذکر کېږي. یو ډله د جاهلانو کافرانو، جاهلانو کافرانو کوم چې د مشرانو په لار روان دي، نور څه نه خبر نه دي، روان د مشرانو په لار دي. دویمه ډله د کافرانو هغه چې متکبر د تکبر د لاسه حق نه مني او نورو لم دعوت ورکوي. نو د اولنۍ ډله صرف په خپله کافره ده او ګمراهه ده. د دویمه ډله کې څه نقصان دی زیات، چې هغه نورو لم دعوت ورکوي. درېیمه ډله د منافقانو ده چې هغوی ظاهره کې اسلام ښکاره کوي، باطن کې کافران دي. او څلورمه ډله هغه د الله اوچت بندگان مؤمنان دي چې هغوی ته به جنت نصیب کېږي. دا تذکره به په دې راروانو ایتونو کې کېږي. لکه الله خو موږ ته ووایي چې ویرېږئ د خپل رب نه، دی چا ته ووایي؟ ټولو ته یې ووایي. اوس د الله دا حکم چا منلی دی چا نه دی منلی، په دغه اعتبار سره خلک په څلورو ډلو کې تقسیم دي. نو د هغه څلورو ډلو به اوس تذکره کېږي. ومن الناس من يجادل في الله، او باز د خلکو نه هغه څوک دي چې جګړې کوي په باره د الله کې، بغیر علم، بغیر د پوهې نه، ويتبع كل شیطان مرید، او رواني په هر شیطان سرکشه پسې. دا اولنۍ ډله د کافرانو ده، جګړې کوي په باره د الله کې. ګوره جګړې کوي په باره د الله کې، دې کې دننه دا راغلی د الله د توحید په باره کې جګړه کوي، توحید نه مني. جګړې کوي په باره د الله د خبرو کې، قرآن نه مني، دا هم د الله په باره کې جګړه ده. قیامت نه مني، دا هم د الله په باره کې جګړه ده. پیغمبر نه مني، په دې کې باس کوي، ماریزې کوي، جګړې کوي. که مکې مشرکان به راتلو د رسول صلی الله علیه وسلم سره به باس کوي. نورو کافرانو، مکې د کافرانو نه علاوه ماریزې به یې کولې، باس به یې کو په باره د الله کې. نو په باره د الله کې دي کې د الله توحید هم راغی، د الله دین، قرآن، پیغمبر، آخرت، دا ټول پکې دننه راغلی. نقصان دا دی او عجیبه دا دی، بغیر علم ماریزې کوي خو علم ورسره نشته. اوس سړی چېرته باس وکړي او علم وي، نو د دلیل په رڼا کې خبره وکړي که نه. نو دا ظالمان یو خو کفر یې کړی دی، بیا ماریزې هم کوي د الله په باره کې، او دلیل ورسره نشته، علم ورسره نشته. نو بیا دوی کوي څه؟ الله وی روان دي په شیطان سرکشه پسې. دوی چې دا جګړې کوي د الله په باره کې، دلیل دی چې دوی د شیطان تابعداري کوي. کتب علیه، لیکلی شوي د پاغه. اچھا نږدې څوک ذکر شو؟ نږدې څوک ذکر شو؟ دې آیت ته لږ وګورئ. کتب علیه نه مخکې نږدې ټکي څه شی دی؟ شیطان د چشمې دله جوړې کو. دې نږدې څوک دی چې د شیطان ټکي ویلی کېږي اسان. کتب علیه، لیکلی شوي ده په شیطان باندې، انه من توله، چې بېشکه څوک چې دوستي کوي د ده سره، فانه یضل، نو یقینا دی به ګمراه کوي، ويهديه الى عذاب السعير،
او رواني به عذاب د اور ګرم ته یا ښیي به دته لار د هغه عذاب چې هغه ګرم اور دی. دا خبره لیکلی شوې ده، یعنې دې کې دویمه رای نشته. یو سړی وایي چې کیدی شي یو سړی د شیطان تابعداري وکړي او دی جنت ته لاړ شي. نه، دا خبر الله وایي یا دی که ځان سره قانون والا چې چا هم د شیطان تابعداري کړې ده، شیطان دغه کس ګمراه کړی دی او بیا ورته لار د جهنم ښودلې ده. نو اوس به تفصیلي خبره کیږي د انسان د پیدایش خبره، د انسان حقیقت هغه به بیانېږي او اصل کې دا ټول به دلیلي د دې دپاره چې قیامت راتلونکی دی. دا مسله یاده کړئ، ګوره د قرآن کله ولولي ټول مطالعه وکړي، تفسیر واوري، سوچ پکې وکړي، رب العزت اکثر د قیامت دپاره چې دلیل ثابتوي که نه چې قیامت به راځي، نو دوه خبرې ډېرې بیانوي. یو د انسان د پیدایش او دویم ځمکه چې وچې او په دې باران وشي او د دې نه فصل راوشي. دې دوو خبرو کې سوچ وکړه نو ته به پوه شې په دې باندې چې قیامت یقیني راتلو والا دی. نو په دې آیت کې هم دغه دوه خبرې کوي چې ای انسانه ته چې په دې سوچ کې پروت یې چې قیامت به څنګه راځي، نو ته ځان ته سوچ وکړه ته د کوم ځای نه راغلی، ته خپل اصلیت ته لږ سوچ وکړه. دویم ته سوچ وکړه هغه مړې ځمکې ته، هغه وچې ځمکې ته چې په هغې باندې باران راوورېدو او دغه ځمکه ژوندی شوه، نو کوم رب چې په دې قادر دی چې د مړې ځمکې نه تاله دغه فصل او میوې او قسمه قسم سره وباسي، هغه دقه شان د دې خاورې نه دا مړي راوباسي د انسان. دا د قرآن طریقه ده. دا که تاسو ټول قرآن ولولئ که نه، نو د قیامت سره به چې کوم ځای کې د قیامت باسي، نو غالبا دا دوه خبرې به ورسره وي، د انسان د پیدایش تذکره او دویمه د ځمکې تذکره به کېږي. نو په دې کې اوس په دې آیت کې ښه سوچ وکړئ، ښه سوچ پکې وکړئ، یو جوهر سوچ پکې وکړئ. یا ایها الناس خلقو ان کنتم فی ریب من البعث، کئی تاسو په شک کې د دوباره ژوند نه، فإنا خلقناكم من تراب، یقینا من پیدا کړي تاسو د خاورې نه، ثم من نطفه، بیا د نطفې نه، ثم من علقه، بیا د ټوټې د وینې نه، ثم من مضغه، بیا د ټوټې د غوښې نه، مخلقه، پوره اندامونو والا، وغیر مخلقه، او نه پوره اندامونو والا، لنبین لکم، د دې دپاره چې بیانو تاسو ته، یا چې ښکاره کړو تاسو ته، ښکاره کړو تاسو ته قدرت خپل. دې کې یو څو اطوار ذکر شو، مراحل چې انسان پې تېرېږي. دې آیت کې اووه اطوار ذکر دي. اووه. اولنی الطور الاول التراب، انسان پیدا شوی دی د خاورې نه. انسان ما ورته پکې رالو که نه، ټول پکې رالو. نو چې هسې دا خپل حقیقت ته معلومي چې بیا نه ګټې ګټې خبرې کوي او نه ډېر اوچت ټوپونه وایي. د خاورې نه پیدا دي. زمونږ نیکه، زمونږ پلار آدم علیه السلام، هغه د خاورې نه پیدا دي. بیا د هغه نه د هغه بیبي، نو بیا د ټول انسانان د دغه نارینه او زنانه نه پیدا دي، سوای د عیسی علیه السلام نه چې هغه بیا په دغه طریقه نه دی پیدا. هغه بیا یو معجزه وه، هغه یې به د بل اوس خبره به کړې، هغه کلمه د کون سره پیدا شوې. دویم طور او دویمه مرحله، ثم من نطفه،
بیا د نطفې نه یعنی قطرې نه، نطفې نه مراد قطره د مني، هغه سپکې اوبه، هغه اوبه چې انسان ترې کرکه کوي، او نطفه قطره ورته په دې ویل کېږي ځکه چې لږي. انسان بیا د دغه سپکو اوبو نه او د دې کمزورو اوبو نه پیدا شوی دی. دا د انسان حقیقت دی. الم نخلقکم من ماء مهین، الله ما تاسو نه پیدا کړي د سپکو اوبو نه. دا د الله قدرت دی چې سړی په سوچ کې ورشي حیران شي. لکه اوس عجیبه دا ده هسې دې کې سوچ وکړئ، اکثر کافران او د رسول صلی الله په زمانه کې چې کوم مشرکان هغوی دا منله چې موږ چا پیدا کړي؟ الله. او د څه نه پیدا کړي؟ د نطفې نه. دی منله چې موږ الله د نطفې نه پیدا کړي. بیا ورته ووایه الله وموږ بیا راپاسې. دا څنګه؟ لکه کمقله د دې نطفې نه اول پیر انسان پیدا کول ډېر عجیبه ده که نه؟ یو انسان شتي خو مړ شوی دی، دی بیا راپاسول عجیبه ده. د نطفې نه د اوبو نه د انسان پیدا کېده، دا عجیبه ده. دریم طور، الطور الثالث ثم من علقه، بیا د ټوټې د وینې نه. دغه نطفه څه وخت پې تیر شي نو د دې نه د وینې ټوټه جوړه شي، لکه څنګه چې چینجه یي که نه، دغه شان د دغه اوبو نه کمزوري ټوټه د وینې جوړه شي. الله اکبر. دې باندې بیا 40 ورځې تېرې شي، هغه 4مه مرحله راشي. ثم من مضغه، بیا د غوښې ټوټه ترې جوړه شي. هغه وینه چې 40 ورځې وخت پې تېر شو نو د هغې نه جوړه شوه د غوښې ټوټه. او دا بس ګوره بیا د ترایدم زما او ستا کېږي. داسې نه چې تاسو سوچ بل ما ورته داسې پیدا شي هغو چې غټې غټې وایو که نه، ما ورته دغه شان په دې حالاتو تېر شوي، خو په هغې کې بیا مخلقة و غیر مخلقه. دغه د غوښې دا ټوټه چې جوړه شي نو بعضو له پکې الله رب العزت پوره اندامونه ورکړي، شکل، صورت، لاسونه، خپې، هر څه برابري. و غیر مخلقه، او بعض پکې بیا داسې شي چې هغه نیمګړی، په اندامونو کې کمی، ظاهري اندامونو کې پټ دننه چې کوم اندامونه په هغې کې کمی. یا الله نو ټول پوره ولې نه پیدا کوي؟ وغیر مخلقه پکې ولې ده؟ وی لنبین لکم، چې خپل طاقت ته وښیم چې زه یې نه پوره کوم نو څوک یې نشي پوره کولی. ګنې د دنیا چې څومره ډاکټران دي ټول راجمع کړه او دوی ته دا خبره معلومه شي چې دا ماشوم چې کم د مور په خېټه کې په ده کې دا کمی دی نو دا کمی وله پوره کوي که نه؟ الله وی دا څوک نشي پوره کولی. لنبین لکم، چې تاسو ته پته ولګي چې د رب زور څه دی او د رب قدرت څه دی. نو اوس هغه 5م طور او 5م حال ذکر کی. ثم نخرجکم طفلا، بیا راوباسو تاسو لره واړه. ثم لتبلغوا اشدکم، بیا د دې دپاره چې ورسیږئ ځوانۍ خپلې ته. نو وختي به وویلی ما نه دي اورېدلي، خفه کېږئ مه لږې وختي ووایئ که نه. مزه به دا وکړي چې ټول درس ختم شي او بیا یو سړی په اخره کې ووایي نقر فی الارحام ما نشاء ونقر فی الارحام، او سو من په رحمونو کې ما نشاء الى اجل مسمى، څومره چې موږ وغواړو تر نیټې مقررې پورې. دا د الله بل قدرت دی. صحیح دی دا ماشوم د مور په خېټه کې دی، خو دا بیا د الله اراده او
مشیت پورې خبره تړلی شوې ده چې دی به څومره دی به 9 میاشتې تېروي، دی به 8 میاشتې تېروي، دی به د 9 نه زیاتې تېروي. ټول د الله علم دی او د الله قدرت دی. بیا دی مړ به روځي، دی به ژوندی روځي، د ټول علم د الله سره. ثم نخرجكم طفلا، بیا راوباسو تاسو لره واړه. ثم لتبلغوا اشدکم، بیا پالنه کو ستاسو دې دپاره چې ورسیږئ ځوانۍ خپلې ته. پنځم چې کوم طور راځي هغه دا چې دی را پیدا شو او راووتو د مور د خېټې نه او د ماشوم دی. او حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي، او دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه مشهور روایت دی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو کې یو کس چې پیدا کیږي نه اول د مور په خېټه کې هغه 40 ورځې نطفه وي، بیا 40 ورځې هغه د وینې چمي، بیا 40 ورځې هغه د غوښې چمي. ټولې شوې څو 100 نو 4 میاشتې شو. 4 میاشتې بعد بیا الله رب العزت په ملائکو کې یا په فرشتو کې یو ملک راولي، نو هغه پکې د الله په اذن سره روح واچي او 4 خبرې ولیکلی شي. یوه د ده رزق ولیکلی شي، چې د غوږ کې د رزق ولیکلی، زما او ستا رزق لیکلی شوی. اما او تا به خپل کوشش کوو، اسباب به لټوو، ځکه چې شریعت موږ ته وایي تاسو به اسباب لټوو. خو که څه زموږ په لاس رالو هغه به زموږ کمال نه وي، او که څه زموږ نه پاتې شو هغې پسې به داسې نه خفه کېږو چې بلکل زړه م پسې واچوتي. ځکه چې اخري او اولنۍ او اخرنۍ خبره هغه دا ده چې د رزق فیصله الله رب العزت کړې ده، تقسیم کړی. دویمه خبره د ده ژوند ولیکلی شي چې ژوند به یې څومره، دا هم زما او ستا لیکلی شي. دریم د ده عمل ولیکلی شي. څلورم دی بدبخته دی که خوشبخته دی، یعنې جنت ته به ځي که جهنم ته به ځي، دا خبره ولیکلی شي. د دې ماشومې او ماشوموالو پسې بیا ثم لتبلغوا اشدکم، چې بیا تاسو ځوانۍ ته ورسئ، هغه زور ته ورسئ. د هغې نه بعد بیا مرحله د څه راځي؟ د بوډاوالي. د بوډاوالي چې ورو ورو وایي یېرېږئ ټکي چې د ځوانۍ خبره چې ټول ځواني، که ته دې یېرېږي او که ته دې نه یېرېږي، که ته دې پټېږي او که ته هر څه دا به راځي. که دا پوزه خپله په دې خاورو کې ککړه کړي که نه، دا بوډاوالی به راځي. او راغلی دی او ډېرې ختم کړي دي. ښه خبره دا ده چې موږ هغه څه په دې ځوانۍ کې وکړو چې په بوډاوالي کې پسې بیا ارمان نه کوو. ښه خبره دا ده، دې باندې کار نه کېږي چې یاره زه په زور دا خلکو ته ښکاره کوم چې نه په ما باندې بوډاوالی نه دی راغلی. که ته یې موږ ته بیانې او که نه بیانې، خو ستا دا بدن به یې موږ ته پخپله بیان کړي چې بوډاوالی راغلی دی او که نه دی راغلی. الله الذي سورة الروم کې دی، الله الذي خلقكم من ضعف، الله تاسو پیدا کړي د کمزورتیا نه. او لکه انسان سی کمزوری که نه ماشوم، ثم جعل من بعد ضعف قوة، بیا د کمزورتیا نه بعد زور دی. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، او بیا د زور نه بعد کمزورتیا راځي. دا هغه بوډاوالي ته اشاره ده. د هغې نه بعد الله وایي ومنکم من یتوفی، او بعض تاسو نه هغه دي چې مړه کړی شي یا مړ کړی شي. څوک داسې دي چې هغه نږدې مړ شي، یعنې هغه عمر کې مړ شي چې لا د ده زوري طاقت یي. صحیح ده، کیدای شي طاقت یې کم شوی او زور یې کم شوی، خو نه بیا هم څه نه صحیح
دی پاگئی کی مرشی ومنکم من يرد الى ارذل العمر او باز تاسو ناغه دی چې واپس کړی شي سپک عمر ته لکی لا یعلم من بعد علم شیئا انجام دا شي چې نه پوهېږي وروستو د پوهې نه په هېڅ شي باندې عجیبه ده لکه نه پوهېږي وروستو د پوهې نه که د اول سر نه پوهېدی ویزه نه پوهېږي لکه ماشوم دی اول سر نه پوهېږي نو خلک یې ماشوم دی پوهه به شي خو چې پوه شوی او بیا ناپوهه شي دغه انسان دی وم طور او کم آخري مرحله چې زموږ کومه ده ومنکم من یتوفا بعض په تاسو کې څه شي مړه شي بعض په تاسو کې یعنې منږ کې بیا درته در یادوم منږ کې بعض مړه شي او بعض هغه عمر ته پاتې شي چې هغې ته ارذل العمر ویلی په دې ټول عمر کې هغه سپکه مرحله هغه چې انسان پکې لکی لا یعلم من بعد علم شیء انسان پکې بیا پسې نه پوهېږي دې نه مراد د شپېتو کاله عمر نه دی سړی شپېته کاله عمر ته ورسېد بیا بدن کې زورید سنه څه طاقت په خبره پوهېږي او یاد دې ته خلک پکې ورسېد رود خو چې بیا دغه مرحلو نه اوړي نو بس کله دماغي کار پرېږدي ماشومانان په شان چلونه کوي په کټ کې صرف پروت دي د نور څه نه او د اسمات یې غریب نشي کولی نو کله یو بچی دله خوش قسمته دی چې بچي وله خدمت کوي کله یو وله خدمت کوي کله بل ځکه دې ته سپک عمر ویله کېږي ارذل العمر او رسول الله وسلم به په دعاګانو کې دا دعا غوښته چې یا الله زه پناه نیسم په تا پورې د دې عمر نه دې عمر ته به ما پرېږده په دې کې انسان ذلیله شي الله اکبر څه عجیبه مرحله پرته ده یعنی د دنیا په دې حقیقت که ځان پوه کړو که نه نو دنیا نه به مې زړه تور شي هغه انسان چې هغه اتیا کاله لس کم سل کاله عمر دی او پروت دی او خلک ترې په عذاب شوي دي خلک تنګ شوي دي دا هغه کس دی چې یو وخت کې ده د دې خلکو دپاره منډې او د کله مسافرۍ کولې او کله قرضې کولې او کله هغه خپل خواهشات چې دی هغې غاړې ته یې ښودي و نه یې ښه خوراک کو نه یې ښه جامه اغوسته خو د راروان نسل دپاره چې هغوی چې څه فایدې نن راروان نسل د ده نه تنګ دی او غوږونو کې به پوس پوس کوي گلی گلی ولیږي مرګ وله جو پړده دی یعنې هغه څوک چې لګیا و د دوی دپاره چې د دوی ژوند اوږد شي او ښایسته شي او په ارام شي هغوی دا وایي چې دله مرګ وله وسخه دی مرګ پړده دی دا حقیقت د دنیا دی نو بیا درته وایم زما خو په مخه ځکه نصیحت چې ځان نه لیوني مه جوړوئ ښکلی ژوند تېر کړئ د ښځو د بچو چې کم حق دی هغه ورکوئ نور ځان پسې لیونی کوئ مه ځکه که دغه مرحلې ته ورسېدو چې مونږ بوډاګان شو کمزوري شو نو بیا به مونږ ډېر ارمانونه او دا پته نه لګي چې هغه خلک چې مونږ د هغوی دپاره لګیا یو هغه به بیا زمونږ قدر کوي او که نه به کوي زمونږ خدمت به کوي او که نه به کوي مونږ سره به وخت تېروي او که نه به تېروي نه ارذل العمر بیا د انسان نه ماشوم جوړ شي ماشوم ته ښایي او سبحان الله هسې دا خبرې رانه اوږدې شوې خو دا فایدهمنې دي ځکه چې بار بار بیا دا تفصیل نشو کولی روان درسونو کې ته یو کور ته ننوتې که نه دا خبره یعنې زه غواړم تاسو پکې سوچ وکړي ډېره قیمتي خبره ته یو کور ته ننوتې او د کور په دې برنډه کې دوه کټونه پراته دي یو
هغه وړوکی کټ ته یې زانګو چې موږ ورته زانګو وایو او یو خوا کې ښه برابر کټ پروت دی په دې یو کې ماشوم پروت دی په دې بل کې سپین ږیری بوډا پروت دی چېرته داسې منظر خو به تاسو لیدلی که حالات تقریبا د دواړو یو شی د ده او د ده حالات تقریبا یو شی دي خو بیا هم دې بوډا له هغه چې هر څه ختم شوي دي هغه له توجه څوک ډېره نه ورکوي او دغه ماشوم چې معمولي کښکي که نه یو ټول کور را منډې وایي دا منظر به م لیدلی دا م نه دی لیدلی سوال نو دغه هم د الله بنده دی او زمونږ مشر دی مونږ چې پیدا یو تی خو لا مستقبل پته نه لګي چې څه به وي څه به نه خو ده خو مونږ دا یو خو مونږ لیدلی دی او مونږ اورېدلی دی د دې انسانانو هم ډېر عجیبه سوچ دی د دغه یو نه امیدونه دي ځکه پسې ټول منډې وایي د ده نه قصه ختمه شوې ده زما په دې خبره تاسو پوه نه شو که په دې هم پوه نه شوي نو بیا دې الله تاسو په خپلو قدرتونو پوه کړي دا حقیقت چې دوه کټ کې پراته دي یو له توجه ډېره بل له نه ولې ځکه چې د دې یو نه امیدونه یې د دې بل غریب خو قصه ختمه شوې ده نو الله دې زمونږ آخره خاتمه په ایمان کړي او الله دې مونږ ارذل العمر ته نه رسوي الله دې مونږ نه ذلیله کوي الله دې مونږ نه محتاجوي کشرانو ته داسې چې مونږ پکې ذلیله شو الله دې مونږ له د عزت ژوند دنیا او آخرت کې راکړي و د ځمکې باس به کېږي وترى الأرض هامدة او وینې به ته ځمکه وچه پرته دغه دویم دلیل په دې خبره چې قیامت به راځي فإذا أنزلنا عليها الماء نو کله چې نازل کړو موږ په هغې باندې اوبه اهتزت نو خوځېږي وربت او ډکشي یا بوږشي وأنبتت من كل زوج بهيج او رازرغون کی د هر قسم بوټي تازه نه نو کوم رب چې په دې قادر دی هغه د انسانانو په بیا راپاڅولو باندې هم قادر دی د ځمکه وخوځېږي راډکه شي راژوندی شي او بیا چې قسمه قسم بوټي هغه راوځي یو روایت کې داسې راځي امام احمد راوړی دی د ابو رزین یا روزین العقیلی نه هغه وایي اتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسول وسلم پسې راغلم ویې ما چې یا رسول الله کیف یحیي الله الموتى الله به دا مړي څنګه ژوندي کوي وی راته وی چې ته چېرته په خپلو ځمکو کې به داسې ځمکه تېر شوې چې هغه بلکل وچه شوي ختمه شوي او بیا تېر شوی په هغه ځمکه باندې چې هغه ښه تر و تازه او د اوبو نه ډکه او فصل او میوې وی ما ورته وي چې او یا رسول الله وی کذلک النشور الله به همدقې شان خلک راپاڅوي دا مړه ځمکې چې را ژوندۍ کړه که دې دغه مړي به هم داسې او د انسانانو راپاڅېده هم ګورئ داسې دا به هم باران ورېږي دا حدیث کې راځي چې الله رب العزت باران را وورئ بیا نو دا خلک به د قبرونو نه راپاسي کوم رب چې په دې قادر دی هغه په دغه باندې قادر دی ذلک دغه څه وشو دا څه چې تاسو واورېدو موږ څه واورېدو د انسان د پیدایش دا قصه او د دې ژوند د دې ځمکې دا راژوندي کېده چې دا راژوندی شي دا خبرې ټولې دلیل دی په دې باندې بأن الله هو الحق
چې بېشک الله هماغه حق دی، الله حق دی، د عبادت حقدار دی. قرآن په بل ځای کې داسې دي وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. نو چې الله حق دی نو معنی دا چې دا خلک د الله نه علاوه رابلي هغه باطل دي. وأنه يحيي الموتى او یقینا هغه به ژوندي کوي مړي. وأنه على كل شيء قدير او یقینا هغه په هر شي قدرت لرونکی دی. وأن الساعة آتية او یقینا قیامت راتلونکی دی. لا ريب فيها نشته شک پاگی کی. وأن الله يبعث من في القبور او یقینا الله برا پاسی اغا سوک چی پا قبرونو کی دی. طول خبری دلالت کئی بدے باندی. نو دغه می ولوی ورځ پرته ده او سبحان الله څومره چې په دې قبرونو کې پراته دي دا ټول دغه ورځې ته انتظار دی.